په یوټیوب باندې یو نوی چینل په کومه طریقه باندې جوړیږي. نو دا اوس دومره مشکل کار نه دی، دا هر چا ته پته ده. او زما یقین دی اوس وخت کې چې څوک دا ویډیو ګوري که نه، نو په دې کې به ډېر داسې کسان وي چې هغوی به آلریډي د ځان لپاره چینل کریټ کړی هم وي. خو مسله دا ده چې په یوټیوب باندې په صحیح طریقې سره یو چینل څنګه جوړیږي، د دې په باره کې ډېرو خلکو ته پته نشته. نو په دې وجه باندې نن په دې ویډیو کې زموږ ټارګټ او هدف همدغه دی چې موږ به زده کوو. که چېرته تاسو یوټیوب اټومیشن کول غواړئ، یا که چېرته په یوټیوب باندې تاسو پرسنل برانډ جوړول غواړئ، نو په کومه طریقه باندې چې موږ د خپل ځان لپاره چینل کریټ کوو، همدغه طریقې به تاسو سره شیر کوو، سټپ بای سټپ د الف نه والي پورې. د دې په باره کې چې سم دي ټول سیټینګز او ټولې اهم خبرې چې څه تاسو ته کول پکار دي او د کومو خبرو نه ځان ساتل پکار دي، دا هر څه ورسره شیر کوو. او صرف د یوټیوب چینل نه، بلکې د دې لپاره جیمیل اکاونټ چې کوم دی، لکه زیاتره کسان په فزیکل کلاس کې زموږ په آنلاین کورس کې چې کوم دي، یا همداسې کسان میسیجونه کوي وایي کله چې موږ جیمیل کریټ کوو نو موږ ته هلته راشي چې دا تاسو د پرسنل یوز لپاره کریټ کوئ او که نه د بزنس لپاره. نو په دې ځای کې هغوی ډېر زیات کنفیوز وي. د دې ویډیو د کتلو نه بعد سټپ بای سټپ زه چې سم کومه ما فالو کړئ، نو ستاسو په لاس کې به انشاءالله یو ښکلی پروفیشنل چینل وي. alright، اوس به موږ داسې کار کوو که نه چې د ټول نه مخکې به جیمیل اکاونټ کریټ کوو. بیا په هماغه جیمیل اکاونټ باندې به موږ پروفیشنل یوټیوب چینل به کریټ کوو. نو دغه جیمیل اکاونټ چې کوم دی دا تاسو په مختلفو طریقو باندې دا کریټ کولی شي. خو دلته زه چې څه کوم نو ما بس سټپ بای سټپ راځئ، نو ستاسو به پروفیشنل جیمیل اکاونټ هم کریټ شي او پروفیشنل یوټیوب چینل به هم ستاسو کریټ شي. د ټول نه مخکې به تاسو یوټیوب ته راشئ، یوټیوب به اوپن کړئ. ښه به دا وي که نه چې په لیپټاپ کې تاسو اوپن کړئ. خو که چېرته لیپټاپ تاسو سره نه وي نو په موبایل کې په ډیسکټاپ موډ کې به تاسو دا اوپن کړئ. نو دلته چې دا آیکن دی دلته به تاسو راشئ. دلته زموږ د چینل لوګو تاسو ته ښکاري، دلته کېدای شي ستاسو کوم چینل وي د هغې لوګو تاسو ته ښکاري، ستاسو تصویر ښکاري، چې هر څه وي په هغې باندې به کلیک کړئ. که چېرته ستاسو په لیپټاپ کې د سره جیمیل اکاونټ وي نه، نو بیا به دلته تاسو ساین ان راشي، د دې په ځای باندې به دلته ساین ان وي، نو په هغې باندې کلیک کړه. خو که چېرته لوګو درته ښکاري داسې، په هغې باندې به کلیک کړئ. لکه زه اوس په دې باندې کلیک کوم. اوکې، ما په دې باندې کلیک کوم. بیا دلته دا سویچ اکاونټ چې تاسو ته ښکاري که نه، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کلیک کړئ نو ستاسو چې کومې چینل دی 2 دي 3 دي هر څه دي هغه هم تاسو شو کېږي. دلته زموږ مختلف قسم چینلې دي او دا چې کوم دي که نه دا بلر دي، دا تاسو ته نه ښکاري. او زه تاسو ته هم دا وایم چې په پبلیک ویډیوز کې یا مطلب هیڅ چا ته هم خپل چینل خاص کار چې نوی وي نو هغه چاته مه ښایئ. نو دلته به تاسو لاندې راشئ. مونږ په یوټیوب اټومیشن باندې کار کوو، نو په دې وجه باندې دلته زموږ چې کوم دی که نه زیاتې چینلې دي او کوشش کوو چې نور هم کریټ کړو. او د یوټیوب اټومیشن مطلب او مقصد هم دغه وي چې مونږ یو چینل کریټ کړو، بیا بل کریټ کړو، دا چې کامیاب شي بیا بل کریټ کړو. نو داسې تاسو هم کولی شئ انشاءالله ټایم به راشي. یو پروفیشنل چینل خو به ته د دې ویډیو د کتلو نه بعد کریټ کړي، خو که ته چېرته غواړې چې همدغه چینل ته د خپلې ګټې ذریعه وګرځې او بیا د دې نه بعد بل چینل جوړ کړي، بل چینل جوړ کړي، د یوټیوب اټومیشن په بزنس کې قدم کېږدئ. نو د دې لپاره تاسو بالکل ښه په ډاډه زړه باندې زموږ د یوټیوب اټومیشن کورس تاسو جوین کولی شئ. په دې کې 30 کلاسونه دي ورکوي. یوټیوب اټومیشن، پرسنل برانډ څنګه جوړېږي، یعنې دا ټولې خبرې د الف نه والي یې پورې سټپ بای سټپ په اسانه پښتو کې ښودل شوي دي. او بل موږ تاسو دا ګارنټي هم درکوو چې په 3 میاشتو کې دننه به موږ چې تاسو ته کومه لاره ښیو په هغې باندې لاړئ او چینل به مونټایز کېږي. که چېرته چینل د مونټایز نه شو نو تاسو چې کوم فیس ورکړی دا هم تاسو ته میلاوي شي او دومره به تاسو ته جرمانه هم میلاوي شي. دا یو داسې فیصله ده که دې وکړله نو انشاءالله هېڅکله به هم پرې نه یې خفه، او یو داسې سکل به زده کړي، یو داسې هنر چې د دنیا په هر ګوټ کې ستا په کار راځي. بس اوس راځئ د اکاونټ د کریټ کولو په طرف. لاندې به تاسو راشئ، دلته دا ایډ اکاونټ چې تاسو ته ښکاري که نه، په دې باندې به کلیک کړئ. چې ته کله په ایډ اکاونټ باندې کلیک کړې نو بیا به دا هر څه پرېږدې، په کریټ اکاونټ باندې به کلیک کړې. چې ته کله په کریټ اکاونټ باندې کلیک کړې دلته چې کوم دی که نه بیا ستاسو لږ کنفیوژن پیدا شي. درته وایي چې صحیح ته اکاونټ کریټ کړې، خو ته یې د پرسنل یوز دپاره کریټ کړې، که د چایلډ دپاره یې کریټ کړې، او که فار ورک اور مای بزنس د کار دپاره یا د بزنس دپاره کریټ کړې. نو په فرست نمبر باندې فار مای پرسنل یوز چې کوم دی که نه د دې مطلب دا دی چې ته خپل شخصي استعمال لپاره یوز کړې او که نه د بل څه لپاره یوز کړې. په سیکنډ نمبر باندې فار مای چایلډ، نو که چېرته ستاسو ماشومان وي او تاسو نه غواړئ چې خپل موبایل ولې ورکړئ او تاسو سره چې کوم یوټیوب دی تاسو نه غواړئ چې هغه په دې باندې ویډیوز وګورئ، نو بیا د ماشومانو دپاره تاسو جیمیل اکاونټ کریټ کړئ، که ته په سعودي کې، که په پاکستان کې، که افغانستان کې، که د دنیا په هر ګوټ کې،
او دغه آی ډي ستا د ماشوم په موبایل کې وي نو ستا د اجازت نه بغیر هغه په موبایل کې یو کار هم نشي کولی. درته وایي که نه یعنې مطلب که چېرته هغه یو اپ را ډاونلوډ کړي نو تا ته وایي چې ستا ماشوم دا پلانکې اپ ډاونلوډ کړي، گیم ډاونلوډ کړي، آیا ته غواړې چې دا ډاونلوډ کړي، هغې ته اجازت هلته نه ورکړي ماشوم ته. ستا د اجازت نه بغیر هغه چې کوم دی که نه کوم یوټیوب چې تا سره دی نو دا هم نشي اوپن کولی، ګوګل هم نشي اوپن کولی، یعنې مطلب ستا د نظر لاندې به وي. نو دا تاسو د خپلو ماشومانو لپاره کریټ کولی شئ. بیا د لاندې چې کوم دی که ستاسو مطلب بزنس وي یا کار وي دلته خبره چې کوم دی که ډېر زیاته اوږدېږي خو دا لاندې چې کوم دی دا پیډ دی په پیسو باندې دی. د $50 نه واخله تر $10 پورې ستاسو نه به د میاشتې کټ کوي. او په دې کې داسې حساب وي که نه چې کله تاسو دا اکاونټ کریټ کړئ نو بیا د همدې یو اکاونټ لاندې تاسو چې کوم دی که نه بل اکاونټ هم کریټ کولی شئ، بل هم کریټ کولی شئ، بل هم کریټ کولی شئ. که ستاسو چېرته یو ټیم وي مطلب خامخا ته به کار کوې، ته به بزنس کې نو ته د جیمیل اکاونټ دغه اکسس چې کوم دی که نه دا ته خپل ټیم ممبرز ته ورکولی شي. ته هغوی ته چې کوم دی که نه جیمیل اکاونټ یې جوړولی شي. او بل ستا جیمیل اکاونټ چې کوم دی که نه دا به پروفیشنل وي، یعنی مطلب دا به ورکې نه وي چې فرض که abc@gmail.com دا gmail.com به ورکې نه وي، دا به ستا په خوښه باندې به پروفیشنل جیمیل اکاونټ جوړېږي. یعنی په امیزون کې چې څنګه مونږ جوړو یو پروفیشنل اکاونټ چې مونږ جوړو که نه سوري پروفیشنل جیمیل اکاونټ نو هغه تاسو د دې ځای نه جوړولی شئ فار مای ورک اور مای بزنس. خو دلته بهتر هم تاسو دا ده که چېرته تاسو سره $15 یا $10 وي نو ښه خبره ده چې تاسو دا کریټ کړئ. خو که چېرته ستاسو نه وي مطلب ستاسو ارننګ نه وي سټارټ شوی نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې دا فار مای پرسنل یوز چې کوم دی که نه دا تاسو کریټ کړئ. بیا وروسته چې کله ستاسو ارننګ سټارټ شي $15 $10 ته پورې باندې ورکولی شئ نو دا پرسنل یوز والا چې کوم دی که نه دا به ته دې ته کنورټ کړي. اوس وخت کې په دې معنی زمونږ یو اکاونټ هم نه دی کریټ شوی، یعنی مطلب مونږ یو پیډ اکاونټ هم نه دی جوړ کړی. خو د دې نه بعد اوس مونږ کوشش کوو چې مونږ دغه پروفیشنل جیمیل اکاونټ چې کوم دی که نه دا کریټ کړو. خو زمونږ آلریډي یو چینل نه دی، دوه نه دي، درې نه دي، الحمدلله زمونږ ارننګ سټارټ دی. چې ستاسو ارننګ نه وي که نه نو څنګه چې مونږ سټارټ د دې نه وځي فار مای پرسنل یوز نو په همدې باندې اکاونټ کریټ کړئ، دا ستاسو دپاره بیسټ دی. بیا وروسته ته دا چینج کولی شئ. نو دلته چې اوس که مونږ ځان له جوړو که بل ته جوړو که بل ته جوړو د پرسنل یوز نه مونږ سټارټول دا بالکل فری دی. اوکې چې کله به پرسنل یوز باندې ته کلیک وکړي بیا تا ته راشي فرست نیم او لاست نیم. فرست نیم فار ایگزامپل زه جوړم افضل ته نو افضل د هغه نوم دی خان، افضل خان. اوکې ها نوم مې ورته ورکړو. اوس دلته وایي تاریخ پیدایش. دا تاریخ پیدایش که چېرته ته داسې کار کوې که نه تا سره چې کوم شناختي کارت دی پاسپورټ دی د هغې مطابق ورکوې هم ښه خبره ده، او که نه د ځان نه ورکوې بس چې د 18 کالو نه کم نه ګینې بیا به چایلډ والا جوړی نو بس هغه ورکه. زه دلته د ځان نه یو تاریخ پیدایش ورکوم څه ضروري نه دی، دا بیا وروسته چینج کېږي، نوم هم چینج کېږي، هر څه چینج کېږي. جینډر تعلق یې که جینۍ که څه شی به ورکړي. نو افضل خو چې کوم دی میل دی زه به دلته میل ورکړم. اوکې نیکسټ دلته کله موږ راشو که نه دلته وایي د ځان لپاره ایمیل اډرس خوښ کړه. نو د ایمیل اډرس مطلب دا دی که نه چې دا به یونیک وي. د یونیک مطلب دا دی چې ستا به بدل وي، د بل به بدل وي، د بل به بدل وي، یعنی چې دغه شانې د بل چا نه وي. دا بالکل داسې دی لکه ستاسو د موبایل نمبر په دې باندې تا سره خلک رابطه کولی شي نو دا یونیک پکار دی. نو زه افضل ته جوړوم، ګوره زه څنګه یونیک نوم ورکوم افضل خان. خلک چې کوم دی که نه افضل خان ما ورکوم. اوس د دې نه بعد زه نمبر هم ورکولی شم او زه سم ورکولی شم، خو زه یو اسان شان نمبر ورکوم فار ایگزامپل 555. دا به بل چا اخیستی وي ما ته پته ده. خیال دې دلته راغی که نه ډونټ فرګیټ ټو انکلوډ ایډ. اوکې داسې کار به وکړو که نه چې ایټ د رایټ ته خو ضرورت هم نشته دی ایٹ the rate of gmail.com. Sign into an existing account. You may already have a Google account. sorry دلته چې کوم دی که نه مونږ یو مسټیک کوو، زما ورته خیال نه خو زه په دې کې ستاسو خیر دی. دلته تاسو وګورئ که نه دلته که ستاسو دا غټ پټ لیکلي دا مونږ ته نه ښکاري. څه وایي یوز یور ایگزسټنګ جیمیل، یعنی مطلب که تا سره چېرته آلریډي جیمیل اکاونټ یو وي نو هغه دلته ورکړه. د دې په فایده څه انټر د ایمیل اډرس یو وانټ ټو یوز فار یور ګوګل اکاونټ. د خپل ګوګل اکاونټ دپاره که چېرته مطلب ته یو بل ایمیل اډرس تا سره آلریډي وي ته هغه یوز کول غواړې نو هغه دلته ورکړه، او که نه وي نو بیا په دې باندې کلیک وکړه، په دې باندې دلته نو ته به نوی کریټ کړي. نو موږ په دې ګیټ ا جیمیل اډرس باندې کلیک کوو، دلته به اوس زه ورکوم افضل خان 555. اوکې
دلته راسه وي دا یوزر نیم چې کوم دی کنه الریډي چا اخیستی دی چا خوښ کړی دی نو ځان ته چې کوم دی کنه بل سلیکټ کړم افضل خان نو دا چې بل چا اخیستی دی زه به ورسته یو نمبر بل ورکړم سوري 321 نمبر مې وله ورکړو اوکې نو دا یې واخیستو ځکه چې دا یونیک دی مطلب دا بل چا نه دی اخیستی نو صحیح شو زمونږ چې کوم دی کنه جیمیل زمونږ کریټ شو سوري جیمیل نه ایمیل اډرس چې کوم دی کنه زمونږ وشو اوس نمبر سره دلته دی لیکلو ته به خیال کوئ هلته علما د سره خیال نه کوو کریټ سټرونګ پاسورډ یو سټرونګ پاسورډ به اوس مونږ کریټ کوو دلته سټرونګ ولې وي د سټرونګ مطلب دا دی که نه چې داسې مه کوو چې خان او 1 2 3 یا ایپل 1 2 3 اکثر خلک داسې ورکوي لږ سټرونګ لږ مضبوط پاسورډ ولا ورکړم نو دلته اوس فار ایگزامپل زه به څنګه مضبوط پاسورډ ورکوم لومبنی لیټر چې کوم دی کنه دا به زه په څه کې ورکړم دلته به دا شو پاسورډ وم چې تاسو ته ښکاري په غټو کې کیپیټل کې افضل اوکې بیا را بل په کیپیټل کې ورکم خان بیا دا پاسورډ دی که دې کې مطلب دا ته هر څنګه ورکوي نو ته ورکولی شي خو څومره چې مشکل وي نو هغومره لږ ښه دی 555 او بیا د موبایل نمبر 0301 دا زه د ځان نه ورکوم ښه نو صحیح شو دا دلته شو پاسورډ مې ورکوم بیا دا بل چې کوم دی که نه دا بل ته پیسټ کړم او نیکسټ به ووایم ګورو چې څه کېږي ریکور دلته څه وایي ایډ ریکوري ایمیل که ستا آلریډي یو اکاونټ دی وي د جیمیل اکاونټ دی وي نو هغه به دلته ورکړي اوس دې به تا ته فایده سي دې فایده به دی که نه د ایډرس ویر ګوګل کین کانټیکټ اف دیر از انیوژول اکټیویټي او که چېرته څه مسله ورکې راشي نو ګوګل به تا سره په هغې باندې رابطه کوي چې فار ایگزامپل څوک ستا پاسورډ چینج کوي څوک یې چېرته لاګین کوي څه مسله ورکې راځي ته د دې جیمیل اکاونټ په مدد سره بیا چې کوم دی که نه دا واپس کولی شي نو ښه خبره به دا وي چې ستا وي خو که اوس نه وي مطلب اوس نه وي بس بیا سکیپ که سکیپ به وویل د که نه وي او که وي نو انټر به کړي او نیکسټ به ووي دلته چې کوم دی که نه دا زمونږ جیمیل اکاونټ دا کریټ شو افضل خان دی نوم دی او دا زمونږ جیمیل اډرس دی جیمیل چې رانه څوک وغواړي نو زه به دا ورکوم په دې باندې ما سره رابطه کولی شي ما ته لینک رالیږلی شي پکچر رالیږلی شي میسج رالیږلی شي او دا بل چې کوم دی که نه بس دا د بل چا په کار نه راځي اوکې په نیکسټ باندې به کلیک کوم بیا دلته لاندې راشم په اګري باندې به کلیک کوم چې هغه بالکل زه اګري یم ستاسو چې ټرمز اینډ کنډیشن دي په هغې باندې اوس به موږ د یوټیوب کولاو شو خو په یوټیوب کې به څه شو کېږي نه دا دی په یوټیوب کې څه هم نه شو کېږي یوټیوب دلته څه وایي ټرای سرچینګ ټو ګیټ سټارټډ وایي څه سرچ کړه چې موږ ته پته ولګېږي نو بیا به زه څه چل کوم نو بیا به هغه شانتې زه به درته ویډیو ریکمنډ کوم هټلر ډاکومنټري زه سرچ کوم نو چې لږ ډېر دلته موږ ته څه وښکارېږي دا د هټلر ډاکومنټري ده 4.2 میلیون کسانو کتلې ده او موږ خو بس هسې اسم سرچ کوم اوس څه چل کوو مونږ چې کله مطلب په دې کې ستاسو جیمیل اکاونټ کریټ شو د جیمیل اکاونټ چې کله کریټ شو بیا په دې کې لږه سیکیورټي پاتې وي سیکیورټي مطلب دا دی که نه چې په دې کې مطلب ټو فیکټر اتنټیکیشن کوډ چې کوم دی که نه هغه تاسو ورکوئ نو بیا ستاسو د جیمیل اکاونټ چې کوم دی دا نور هم سټرونګ شي هغه به مونږ وکړو خو دلته زموږ دویم سټپ سره چینل کریټ کوو نو چې کله مونږ چینل کریټ کوو او یوټیوب تاسو سره سي اوپن شي نو دلته دا آیکن چې تاسو ښکاري که تاسو په ویډیو باندې کلیک کړی وي که نه وي کلیک کړی نو په دې آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ چې په دې آیکن باندې تاسو کلیک کړئ که نه نو ډایرکټ دلته تاسو ته ښکاري کریټ ا چینل که چېرته دلته تاسو ته کریټ ا چینل نه ښکاري نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې په دې سویچ اکاونټ باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو راشئ کوم نوی جیمیل اکاونټ چې تاسو اوس جوړ کړو نو په هغې باندې به تاسو کلیک کړئ بیا تاسو د کریټ اکاونټ دا باندې خامخا شو کېږي په دې کریټ اکاونټ باندې زه کلیک کوم ګورو چې اوس څه کېږي دلته به چینل ته نوم ورکړي چینل ته به نوم څه ورکړي اوس فار ایگزامپل افضل دا د چینل نوم دی ډاکو ټي وي یعنې مطلب د ډاکومنټري ټي وي دا د چینل نوم شو د چینل د نوم نه بعد چې کوم دی که نه لاندې هینډل وي دا هینډل کې به سپیس نه وي اوس هینډل څه ته وایي او د هینډل فایده څه ده نو هینډل فایده دا ده که نه دا د لینک په شانې کار کوي فار ایگزامپل ستا چینل نوی دی څوک یې نشي پیدا کولی خلک یې سرچ کړي خو پیدا کېږي نه نو بیا به ته دا هینډل دا به کاپي کړي یعنې مطلب بیا ولا یاد به دې ځکه دومره غټ خو نه دی دا به وله سینډ کړي نو چې څنګه دا سرچ کړي لومړنی به ستا چینل هغه ته راځي او ستا چینل ته هغه ستا چینل وزټ هغه کولی شي نو دا به تاسو ورکړل د که چېرته دا هینډل دلته نه اخلي که نه نو مطلب چې دا هینډل بل چا اخیستی دی بیا ورسره 1 ورکړه 2 ورسره ورکړه 3 مطلب یونیک نمبر ورسره ورکړه داسې ګرین ټیک چې دلته راشي که نه نو د دې مطلب دا چې دا هینډل یونیک دی بل چا نه دی اخیستی نو دا ته یوز کولی شي
فار ایگزامپل زه دلته راځم او دا هینډل وغیره دا درته لږ شو کوم. اوس ګوره دا یوټیوب ته زه رالم که نه، نو دا چینل چې کوم دی فرض کړه دا ویډیوز کوم دي نو د دې نوم به دلته ماته ښکاري د ورلډ هسټري چینل، او دا چې کوم دی که نه بیسټ ډاکومنټري او دا بل ډسپیچ، نو دا د چینل نومونه دي. ها اوس دا هینډل بار ته کوم ځای کې شو کېږي، په دې باندې به زه کلیک کړم، چې په دې باندې زه کلیک کړم نو بیا زه چینل ته راشم، نو هینډل دا دی دلته ماته شو کېږي، دا دی هینډل دی. صحیح ده؟ دا هینډل دا تاسو مرکولی شئ، دا ډېر زبردست کار کوي، خلک په اسانه بیا ستاسو چینل پیدا کولی شي. اوکې هینډل مو شو، دا هم شو. کریټ چینل چې کوم دی که نه په دې باندې به زه کلیک کوم. که چېرته تاسو سره پروفایل پکچر وي د چینل لپاره په دې باندې به کلیک کړئ دلته او هغه پکچر به تاسو دلته ورکړئ، خو زه خیر هغه بیا موږ وروسته کوو. ها دا لږ شانې ټایم اخلي او دا زموږ چینل کریټ شو. کله چې چینل کریټ شي نو چینل خو کریټ شو، خو په دې کې اهم سیټینګز پاتې دي. اهم سیټینګز کوم یو دي؟ دلته به تاسو راشئ چینل ته کسټمایزیشن چې کوم دی که نه کسټمایز چینل په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله په کسټمایز چینل باندې کلیک کړئ بیا کنټینیو ووایئ او ډایرکټ به دلته سیټینګ ته تاسو راشئ. چې سیټینګ ته راشئ نو په فرست نمبر باندې جنرال دلته ښکاري، او جنرال مطلب دلته دا دی که نه په دې کې صرف دغه دا سیټینګ دی. وی کله چې ستا پیمنټ راشي د یوټیوب نو دغه پیمنټ تا ته په کم شکل کې ښودل پکار دی، په یو ایس ډي کې، په ډالر کې، او که په پاکستانو کې، که په افغانو کې، که په انډین کې، کم چې ستا خوښ وي هغه دلته ته سلیکټ کولی شي. خو مونږ دلته چې کوم دی که نه یو ایس ډالر دا ښیي. ښه دی چې دا مطلب بس ښه مزه کوي، تا ته پته لګي چې یاره زما ارننګ اوس په ډالرو کې دی، نو په دې وجه باندې دا ښیي. اوکې دا خو وشو. په دویم نمبر باندې بیا چینل دی، نو په چینل کې په فرست نمبر باندې مونږ ته راځي کنټري آف ریزیډنس. ګوره دلته ډېر خلک چې کوم دی که نه ورخطا شي، کنفیوز شي، او هغوی چې کوم دی که نه دلته مسټیک کوي. هغوی وایي که نه چې مونږ به دلته یو ایس ای سلیکټ کړو نو بیا به زموږ ویډیوګانې په یو ایس ای کې شو کېږي. که دلته مونږ یو کې سلیکټ کړو بیا به زموږ ویډیو چې کوم دی که نه دا د یو کې خلکو ته شو کېږي. دا غلطه خبره ده. دلته دې مطلب صرف او صرف دا دی چې ته په کم کنټري کې، نو د هغې نه دا معلومیږي چې یاره په دې پلان کې کنټري کې چې کوم دی که نه مونټایزیشن شته. هغه کسان چې په افغانستان کې دي نو دغلته پاکستان سلیکټ کولی شي. زه به انشاءالله خپل پوره کوشش کوم چې ستاسو چینل مونټایز شي، موږ سره رابطه وکړئ. نو موږ به خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو چینل موږ دلته نه پاکستان نه مونټایز کړو. که چېرته پاکستان کې یعنې مطلب پاکستان تاسو نه سلیکټ کوئ نو په بهر ملک کې ستاسو څوک وي نو هغه ملک تاسو سلیکټ کوئ. اوس وخت کې په افغانستان کې چې کوم دی که نه مونټایزیشن نشته دی، نو دلته زه په پاکستان کې زه په پاکستان سلیکټ کوم. که تاسو په پاکستان کې تاسو هم پاکستان سلیکټ کولی شئ، دې ستاسو په چینل باندې هیڅ قسم اثر نشته. او ښه به دی چې ته یوټیوب ته حقیقت ووایې، ځکه چې ته بنیاد د دروغو نه کېدې نو دا به درته هیڅ فایده ونه کړي. بیا دی کیورډ. د دې کیورډ مطلب دی که نه چې ته دې چینل ته کیورډ ورکړه. کیورډ اوس د کیورډ اصل کې مطلب دلته سره چې ته دلته صحیح کیورډ ورکړې او کوم کیورډ ورکړې نو د یوټیوب نه بیا مطلب د یوټیوب الګوریدم ته پته لګیږي چې دا چینل د څه په باره کې دی، نو بیا هغه شان خلکو د ستا ویډیوز ورمخې ته کوي او سجیسټ کوي. لکه فار ایگزامپل ستا چینل د هیلث په باره کې نو دلته به ته چې کوم دی که نه د هیلث ریلیټډ کیورډ ورکړي. که چېرته ستا چینل د ډاکومنټري په باره کې وي نو د ډاکومنټري ریلیټډ کیورډ به ورکړي، لکه هټلر او ورلډ وار 2 یا ورلډ وار 1 میسټري وغیره دغه شان کیورډ به ته ورکړي. که چېرته ستا چینل د سلیبریټي نیوز په باره کې وي که نه نو سلیبریټي نیوز کیورډ به هلته ورکړي، نو بیا یوټیوب الګوریدم ته پته لګي او ستا ویډیو هغه شان خلکو ته شو کوي. خو زه مطلب دا درته ما ډېر زیات اسان کړی دی او اسان داسې دی چې دلته به تاسو راشئ، دا موږ سره یو پرومپټ دی، دا پرومپټ به تاسو ته میلاو شي. په ډسکرپشن کې به تاسو وګورئ، په ډسکرپشن کې به دغه پرومپټ دا به تاسو ته میلاو شي. اوکې دا پرومپټ موږ سره دا به تاسو کاپي کړئ، نو کیورډ او هر څه به تاسو چیټ جی پی ټي درکړي. دا زه کاپي کړم، ما سره پیډ چیټ جی پی ټي ده، خو تاسو چې کوم دی که نه فري چیټ جی پی ټي ته راتللی شئ او همدغه کیورډ او څه ته چې ستاسو ضرورت دی دا تاسو درکولی شي. دغه پرومپټ به تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي. ښه اوکې زه دلته کلیک کوم. اوکې د دې پرومپټ مطلب څه دی؟ آی ایم کریټینګ ا یوټیوب چینل اباؤټ پلان کې، یعنې مطلب زه چې کوم دی که نه د یوټیوب چینل کریټ کوم د څه په باره کې، دلته به تاسو د هغه چینل نیش په ورکړئ. لکه فار ایگزامپل زه د هیلث په باره کې کریټ کوم نو زه به دلته ورکړم څه شي هیلث اباؤټ هیلث، یا کوم مطلب زه د سلیبریټي نیوز په باره کې کریټ کوم نو زه به څه ورکړم، به دلته ورکړم سلیبریټي نیوز.
چې ستاسو د څه په باره کې وي. که ډاکومنټري باره کې وي نو دلته به ته ډاکومنټري ورکړي. چې هغه یې ورکړو که نه نو بیا مطلب پلیز ډو د فالوینګ، یعنې مطلب زما لپاره د یو څو کارونه وکړه. چینل نیمز، د چینل نومونه راته سجست کړه. زه چیټ جی پي ټي ته وایم که چېرته مطلب تاسو سره نوم نه وي، نوم نه پیدا کېږي، نو دا پرومپټ تاسو د هغې غم هم کوئ چې مطلب کم از کم یو لس نومونه راته راکړي، خو ښه نومونه راته راکړي. دلته زه د ډاکومنټري لپاره کوم، ځکه دا سلیبریټي نیوز د یوټیوب اټومیشن کورس چینل په هغه کې موږ سټوډنټانو ته الریډي ښودلی دی ډاکومنټري سوري ان انګلیش. او که نور ډیټیل والا ورکوي که نه نو هغه هم والا ورکولی شي، لکه فار ایگزامپل اباوټ ورلډ وار 2 میسټري وغیره دغه ټول څیزونه. خو زه ډاکومنټري ان انګلیش بس دا کافي دی. چینل نوم راته راکړه او ډسکرپشن راته راکړه، خو چې داسې ډسکرپشن وي چې هیومن لایک وي، داسې وي لکه انسان لیکلی وي، مطلب چاته داسې پته نه لګېږي چې دا مطلب چیټ جي پي ټي لیکلی. ټیګز راته راکړه، خو چې ټیګز داسې وي که نه چې کاپي کېږي. او که دا شو دا به ته دې ته ورکړې. اوس مونږ ګورو که نه چې دا مونږ ته څه کوي، چیټ جي پي ټي څه کوي. چیټ جي پي ټي دا دی په فرست نمبر باندې مونږ ته نومونه راکړل. ایپک لینز ډاکس دا نومونه دي، دې کې تاسو د ځان لپاره نوم خوښولی شئ او یا تاسو داسې کار کولی شئ چې دې سره مطلب په سر کې خپل نوم ایډ کولی شئ، باقي دا بل نوم یا یو نوم دې نه رااخیستلی شي، یو د دې نه رااخیستلی شي، یو یونیک. کوشش به کوې چې غټ نوم نه وي، پوره پړپړی نه وي، شارټ ښکلی نوم ورکړه. چینل ډسکرپشن، دا ډسکرپشن به مونږ کاپي کړو، خو زه خیر دې ته زموږ ضرورت نشته دا مخکې ورکړو، دا به دلته وي مونږ سره. او دا ټیګس چې کوم دی که نه په داسې فارم کې ډل درکړل چې دا کاپي کېږي. دا به ته کاپي کړي، کاپي مې کړل، راغلم دلته به زه دا ټیګس ورکړم. کاپي شه که نه، ټیګس کاپي نه شو که څنګه چل دی، ټیګس کاپي نه شو. اوکې دلته مونږ داسې کار وکړو چې دا ویډیو مونږ لږه کټ کړله، ځکه چې یو مسله راغله خو د هغې حل مونږ راویستو. ګوره دغه ټیګس چې کوم دي که نه دا چې کله ما کاپي کړل د دې ځای نه او بیا مې پیسټ کول دلته، نو دا دلته نه راخلي، نه اخلي. ولې؟ ځکه چې یوټیوب تا ته وایي که نه ګوره ښه دا مې هسې د ځان نه ورکړل، تا ته وایي که نه چې دا ټول ټیګس چې ته ورکوې که نه چې دا 500 لیټرز وي، مطلب د 500 نه زیات نه وي. نو دا چې کوم دی که نه چیټ جي پي ټي چې مونږ ته راکړل دا د 500 نه ډېر زیات دی. ته وله وګوره همداسې معلومیږي. بیا دلته ما څه چل کړو، دا پرومپټ مې وله ورکړو چې میک شور د ټیګز آر انډر 500 لیټرز، مطلب ته چې ما د کوم ټیګز راکوې که نه چې دا د 500 لیټرز نه لاندې وي، زیات نه وي. دا ما کاپي کړل، را مې وړل دلته زه ایډ کوم، ایډ شو، ګوره دا یې واخیستل. او ډاکومنټري باره کې مرته ویل کېږي نو ټول د ډاکومنټري باره کې ډاکومنټري چینل، انګلیش ډاکومنټریز، ټرو سټوریز، انټولډ سټوریز، سینماټیک ډاکومنټریز وغیره. دا ما دلته ورکړل، دا زه سیو کولی هم شم. سیټینګ ته بیا راشئ تاسو او جنرل مو شو، چینل کې دغه ټیګز میګز شو او ایډوانس ته به تاسو راشئ. ایډوانس ته چې تاسو راشئ که نه دلته څه ډېرې اهم خبرې دي. په فرست نمبر باندې که چېرته ستاسو چینل د ماشومانو دپاره نه وي نو بیا به تاسو دغه نو چې کوم دی که نو سیټ دس چینل از ناٹ میډ فار کډس، مطلب دا که نه چې زه د ماشومانو دپاره ویډیوز نه جوړوم او تاسو به دلته دا سلیکټ کړئ. که چېرته د ماشومانو دپاره وي که نه بیا به دا سلیکټ کړئ. او که چېرته ته وایې چې مطلب هر یو ویډیو سره زه په خپله دا سلیکټ کوم نو بیا به دا سلیکټ کړئ. خو هلته مونږ څه چل کوو، مونږ داسې کار کوو که نه چې دا نو دس چینل از ناٹ میډ فار کډس دا به سلیکټ کړي. دې سره به ډېر زیات خیال کوئ. دا اکثر له داسې کار که چېرته تر ماشومانو دپاره کنټینټ جوړئ، هغه ویډیوز د ماشومانو دپاره وي، لکه ډاکومنټریز مونږ جوړو که نو دا ډاکومنټریز د ماشومانو دپاره نه دي. که ماشومان یې ګوري نو هغوی کتلی شي د خپل مور پلار د موبایل نه، خو د ماشومانو دپاره بیل یوټیوب دی. دا یوټیوب نه دی، دا په کوم کې چې مونږ کار کوو په هغې کې دا ویډیوز نه شو کېږي، ځکه په دې کې چې کوم دی که داسې سینز راځي چې د ماشومانو دپاره نه وي، لکه قتل ورکې راتللی شي، ډز ډوز ورکې راتللی شي، یا مطلب داسې نورې څه خبرې هم ورکې راتللی شي په ویډیوز کې چې هغه د ماشومانو دپاره نه وي، د ماشومانو په ذهن باندې غلط اثر غورځوي. نو که چېرته دا وایلیشن دی، که چېرته دا تاسو وکړئ یو ځل به درته ووایي، بیا به درته ووایي، او اکثر له به دله هم نه وایي. ته داسې ویډیوز جوړئ چې د ماشومانو دپاره دي او ته یوټیوب ته ونه وایې چې دا د ماشومانو دپاره دي، نو بیا به څه چلي، ستا چینل به ډیلیټ کړي. ځکه چې په یوټیوب او په ګوګل باندې تقریبا $170 میلیونه دا جرمانه ترې اخیستې ده د یو اس ای ګورنمنټ، ځکه چې د ماشومانو چې کومه پالیسي ده د دې لږ شانې خیال نه و ساتلی. نو یوټیوب چې کوم دی که نه اوس په دې کې مطلب کریټرز چې کوم دي مونږ او تاسو ویډیوز جوړوي په هغوی باندې هم سختي کوي، او څه سختي ده بس که د ماشومانو دپاره دا سلیکټ کړه یس، او که نه وي نو سلیکټ کړه.
بس خبره ډیره وسره یو. اوکې د دې نه بعد چې کوم دی که نه ډونټ شو پوټنشلی inappropriate words. ها د دې مطلب خو په کیپشن کې دی چې په کیپشن کې مطلب یو داسې نامناسب لفظ وي نو هغه مه شو کوه. او دې نه بعد بیا بس څه خاص ورکې نشته دی. ها بس دغه لا به دا سیف کې نه دی خوا به راشي فیوچر الیجیبیلیټي. دا په فرست نمبر باندې چې کوم دی که نه دا خو ستاسو لپاره آلریډي شوی دی، دا انیبل شوی دی. په سیکنډ نمبر باندې چې کوم دی که نه ویډیوز اوور 15 منټس ته تر هغې پورې 15 منټ ویډیو نشي اپلوډ کولی، تمنیل نشي ورکولی، لایف نشي راغلی تر څو چې تا خپل چینل ویریفای کړی نه وي. او ویریفای کې به څنګه دلته به په دې باندې کلیک کړي، بیا به راشي دلته به فون نمبر ورته ورکړي، فون نمبر به هلته ورکړي ورته سوري په دې باندې به کلیک کړی سي که نه چې ته کله راشي دلته نو فون نمبر به هلته ورکړي کوم چې تا سره په موبایل کې دی. او بیا به نیکسټ وې هغې ته به کوډ درشي. که دا ته مطلب فار ایگزامپل په افغانستان کې څوک دي په هغه نمبر باندې نه کېږي نو پاکستان په هغې باندې وکړئ، هېڅ خبره نه ده. ها صرف ویریفای کوي. نو چې دا کله وشي بیا به نیکسټ وې او تا ته به چې کوم دی ټیکسټ یو میسج به درشي. او که ته وایې چې ما ته ریکال وکړي نو دلته په ریکال باندې به کلیک کړي او نیکسټ به ووایې بس تا ته به یو کوډ ووایي، هغه کوډ به بیا ته ورکړي. کله چې په دې باندې کلیک کړي نو بیا تا ته هغه کوډ شو کېږي. خو دلته مونږ چې کوم دی دا ویډیو هسې ستاسو د اگزامپل لپاره جوړو، دا چینل د اگزامپل لپاره جوړو او مونږ چې کوم دی دا نه ویریفای کوو. نو په دې وجه باندې مونږ دا نه ویریفای کوو. او بیا د دې نه بعد چې کوم دی که نه ایډوانس فیچر په دې کې څه چل وي چې کله ته دا وکړې نو دغه ټول څیزونه چې کوم دی که نه دا تاسو ته میلاو شي، مطلب دا سهولتونه. د دې لپاره په فرست نمبر باندې ته به کې ویډیو ویریفیکیشن یعنې مطلب سیف چې کله ته ووایې که نه یعنې مطلب ستا دا یو وشي. او ویډیو ویریفیکیشن کې دا چل وي چې یو منټ ویډیو به ستا نه وکړي او صرف هغوی به وګوري چې مطلب دا څوک دی نو دا به وشي. بیا چې کوم دی که نه ویلډ آی ډي شناختی کارت پاسپورټ وغیره دا ته ورکولی شي. او په تھرډ نمبر باندې چینل هیسټري تر اوسه پورې موږ د یو چینل لپاره چې کوم دی که نه نم ورته دا کړی دی ویډیو ویریفیکیشن نم ویلډ آی ډي ورکړی ده او دې ته مونږ پرېښی دی. دا چې کوم دی که نه اټومیټیکي په خپله ته چې یو ویډیو دوه اپلوډ کړي 3 4 او ستا چینل باندې لږ ډېر ویوز راتلل سټارټ شي نو دا چینل هیسټري دا په خپله جوړېږي او بس دا دویم نمبر فیچر دا ستاسو لپاره په خپله انیبل شي. هغوی ته پته ولګي چې دا ویډیو څوک جوړوي، څنګه جوړوي، نو بس دا صرف دې لپاره وي. بیا به دا سیف تاسو ووایئ خبره به ختمه شي. خو د سیف نه مخکې به دلته اپلوډ ډیفالټس اپلوډ ډیفالټ لکه فار ایگزامپل ته چې کوم دی که نه یو ورډ دی داسې یا یو جمله ده یا څه ټیکس دی په ډسکرپشن کې په ټایټل کې په څه کې ته هغه په هر یو ویډیو کې ته لیکل غواړې او ته وایې چې مطلب دا بار بار زه نشم لیکلی، هغه دی ورسره اټومیټیک راځي. لکه دروبراټی دی که نه دې لپاره زه تاسو پریکټیکل ایگزامپل درکوم. دروبراټی چې کوم دی دا دی نو د ده هر یو ویډیو چې تاسو وګورئ په هغه کې یو شیز دی، یو خبره ده ورکې هر یو ویډیو ګوره دروبراټی او همدې سره دروبراټی دلته هم دروبراټی هر یو ویډیو کې ده. نو که چېرته تاسو خپل نوم چینل سره لیکل غواړئ نو بیا به ته داسې کار وکړئ که نه فار ایگزامپل زه ورسره وایم چې هغې سره د مطلب هر یو ټایټل کې همدغه شان څه شی راشي افضل خان دې ورکې راشي نو بیا دلته افضل خان ولیکم، بیا ماته ضرورت نشي زه په هر ویډیو کې دا لیکم، بیا به اټومیټیک به دا راځي. ډسکرپشن دی، په ډسکرپشن کې داسې لینکس ته ورکول غواړئ، ستا کورس دی یا مطلب ستا خپل ویب سایټ دی یا داسې لیکلي ورکړي چې هغه ته په ډسکرپشن کې کول غواړئ او ته وایې چې مطلب څه وایي په هر ویډیو کې لیکم، بس یو ځل ته به یې دلته ولیکې او بیا اټومیټیک په هر یو په ډسکرپشن کې به راځي لیکل به وي. دا دې لپاره وي. او ویزیبیلیټي چې کوم ده که نه چې ته کله ویډیو اپلوډ کوې نو دا لوي چې دا ته پبلیک کې که پرایویټ کې او که انلیسټ کې. پبلیک مطلب چې څنګه اپلوډ کې بس دا خلک کتلی شي، دا غلط کار دی، داسې به نه کوئ تاسو. پرایویټ چې کې هغه صرف ته کتلی شي او انلیسټډ چې کې نو هغه تر څو چې تا چاته لینک لیږلی نه وي نو هغه ویډیو نشي کتلی. نو دلته بهتره به دی چې ته دا انلیسټډ کې کله چې انلیسټډ شي ویډیو اپلوډ شي نو هغې نه بعد پرې کې کار وي ګنټه نیمه ګنټه تمنیل وغیره SEO نو بیا وروسته چې کوم دی دا مونږ پبلیک کوو. ها دا خو دلته وشو ټیکس. په ټیکس کې ته څه ورکول غواړې زم چې افضل خان دا په ټیک کې بس په خپل راځي، دې ته ضرورت نشته. لکه زموږ مین چینل چې کوم دی که نه د UL انګلیش پښتو کې چې کوم مین چینل دی نو په هغې کې مونږ دا لیکلي بس دا مونږ نه لیکو بار بار، یو ځل ته مو لیکو او دا هم داسې راځي ورکې په خپل. پرمیشن دلته فار ایگزامپل ته غواړې که نه چې تا سره ایډیټر دی یا مطلب تا ته SEO کوي ستا پارټنر دی، په څه وجه باندې ته د خپل چینل اکسس چاته ورکوې چې هغه ورکې لږ ډېر کار کوي
نو ته هغه ته چې کوم دی که نه اکسس ورکولی شي، په خپله خوښه ورته ورکولی شي چې ته که ته غواړې که نه مطلب په دې باندې به کلیک وکړي او بیا اکسس ته چې راشي نو څه وي منیجر. ګوره مختلف قسم اکسس دي، که ته چېرته هر چینل منیجر کې نو څه چل به شي کین ویو ایوریثینګ، هر څه کتلی شي، مینیج پرمیشن، لایف هم راتللی شي او کریټ مطلب ویډیو هم کریټ کولی شي، اپلوډ کولی هم شي، ایډیټ کولی هم شي، ډیلیټ کولی هم شي، لکه څنګه اکسس واقع اختیار چې تا سره دی داسې به هغه سره وي. که ته چېرته ایډیټر کې نو څه چل به کوي کین ویو ایوریثینګ، هر څه کتلی شي، گو لایف هم راتللی شي، کریټ کولی هم شي او کین مینیج خو څه مینیج کولی نه شي او څه چې کوم دی که نه ستاسو چینل نه ډیلیټ کولی نه شي. اوکې په دې دوه کې دا فرق دی. او ایډیټر چې کوم دی که نه په دویم نمبر باندې بیا دا دی نو اکثر له موږ خلکو ته دا اکسس ورکوو د چینل سیم پرمیشنز ایز ایډیټر، د ایډیټر په شانې سیم پرمیشن دی بټ کینټ ویو ریونیو ډیټا، خو بیا چې کوم دی ستاسو ارننګ چې کوم دی هغه کس نشي کتلی. ها سب ټایټل ایډیټر که ته چېرته غواړې چې یو کس تا سب ټایټل دا ایډیټ کړي بیا به دا ویور د ویور مطلب دا چې صرف هغه کتلی شي. کین ویو ایوریثینګ هر څه کتلی شي، کین کریټ ایډیټ او ډیلیټ هر څه کتلی شي خو هیڅ هم ډیلیټ کولی نه شي. لکه فار ایگزامپل ستا ویوز هم کتلی شي چې میاشت څومره راځي، ستا ارننګ هم کتلی شي خو څه ډیلیټ کولی نه شي. ویور لیمیټډ سیم پرمیشن ایز ویور بټ کینټ ویو ریونیو ډیټا، خو دې کې چې کوم دی که نه بیا ریونیو ډیټا په دې کې مطلب د دې په شانې هر څه کولی شي د ویور په شانې، خو بیا په دې کې چې کوم دی که نه ستا ریونیو ډیټا، ستا پیسې، ستا ارننګ هغه نشي کتلی. نو دلته به د هغه ایمیل ورکړي چاته چې اکسس ورکول غواړي، دلته به پرمیشن خوښ کړي، صحیح ده، ډن به وي، سیو به وي، بیا به تا ته وایي چې ته موږ ته خپل پاسورډ راکړه، چې خپل پاسورډ دلته ورکړي مطلب یوټیوب دا ګور چې واقعي دا ته یې او که نه بل څوک یې ورکوي ستا د سیکیورټي لپاره. نو بیا به چې کوم دی که نه هغه ته به یو میسج لاړ شي، هغه به ایکسپټ کړي، هغه به بیا په دې چینل کې ستاسو چې کوم دی څه شي تاسو به پرمیشن ورکړي. بیا کمیونټي موډریشن دا زیات تر چې کوم دی که نه د کامنټس په باره کې دی. که ته غواړې چې مطلب کمنټ بند شي، مطلب په هر یو ویډیو باندې بند شي بس دا آف به وي، او که ته غواړې چې آن وي آن به وي، او که ته چېرته غواړې که نه چې مطلب بیسک یعنی مطلب څه کمنټس چې دي هغه دې شو کېږي او څه کمنټس چې کوم دي هغه دې نه شو کېږي. دې نه دې خوا ته اکثر له په سلیبریټي نیوز کې چې مونږ کار کوو نو په دې کې یو نیم کس کنزل کوي، لکه فار ایگزامپل د ایف ورډ شو، شیټ شو، یا مطلب داسې نور کنزلي شو، نو هغه به دلته ولیکي او بیا چې کوم دی که نه نو بیا به څه چلو شي هغه که چېرته څوک کمنټ کړي او هغه ورډ ورکړي دا به اټومیټک بلاک کېږي، خلکو ته به نه شو کېږي. اوس به تاسو هم پته وي چې یعنې مطلب اوس که چېرته تاسو په پښتو کې چینل جوړوئ نو کنځلې یا مطلب څه داسې الفاظ وغیره هغه به تاسو دلته ورکړئ، نو بیا به چې کوم دی که تاسو که چېرته څوک تاسو ته کنځل هم کوي خامخا خلک کوي، داسې خلک ډېر زیات دي چې کنځل کوي، هسې کنځل کوي. که ته چېرته تلاوت اپلوډ کړي که نه ته وایې چې ما ته څوک کنځلونه کوي، نو داسې خلک راځي چې په هغې کې هم دله کنځل کوي. نو که ته غواړې مونږ خو دا په یو چینل کې هم نه دي ورکړي، بس کوي دی چې څوک څه کوي هغه دې کوي، خو دلته ته هغه ورډ چې کوم دی که نه یوټیوب تا ته دومره راغلی کړی دی چې ته کولی شي چې ته هغه ورډز د دې نه بلاک کړي. او اګریمنټ بس په اګریمنټ کې هېڅ هم نشته، دا سیف به ووي او دا چې کوم دی که نه سیف شو. اوکې بیا دلته مونږ راځو چینل بینر په فرست نمبر باندې دی. نو دلته به تاسو چینل بینر به تاسو اپلوډ کړئ. چینل بینر به تاسو څنګه اپلوډ کوئ؟ ها زه خو دلته چې کوم دی که نه تیار د ګوګل نه ډاونلوډ کوم او تاسو به یو ښکلی مزیدار چینل بینر کریټ کړئ. که چېرته زه په دې ویډیو کې کریټ کوم نو بیا به څه چلو شي ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي، ګنټې ته به ورسېږي او د هغې څه فایده نشته دی. خو کینوا چې کوم دی که نه فری ایپ دی، په هغې باندې تاسو دا کریټ کولی شي. زه به دلته سیف کړم، هسې اګزامپل درکوم که نه چینل لوګو به ښکلی جوړ کړئ او همدغه رنګ چینل بینر چې کوم دی که نه دا هم ښکلی جوړ کړئ او دا به اپلوډ کړئ. دې سره به ستاسو چینل چې کوم دی که نه پروفیشنل ښکاري. خو دا خو مونږ هسې د اګزامپل لپاره درکوو، نو په دې وجه باندې ما د ځان نه ډاونلوډ کړل، داسې تاسو ونه کړئ. اوکې دلته زه راځم دا زه اپلوډ کوم. لاول چینل بینر دی، چینل بینر کوم ځای کې و؟ اوکې دا کوم چې موږ د ګوګل نه ډاونلوډ کړو نو دا نه اخلي، نه اپلوډ کېږي ځکه چې هغه په صحیح طریقې سره دی نه. نو ښه به دا وي چې تاسو په کینوا باندې په خپله کریټ کړئ او هغه دلته اپلوډ کړئ. اوس موږ آلریډي یو کریټ کړی دی، نو دا زه اپلوډ کوم. دلته د هیلث ریلیټډ چینل لپاره دی، دا دی. نو دلته چې دا به تاسو سیټ را سیټ کړئ، بس دا آلریډي سیټ دی. د دې خپله طریقې و چې څنګه جوړېږي
اوکې دا موږ دلته ورکو اپلوډ بیا آیکن دی نو آیکن دا ما د ګوګل نه ډاونلوډ کړی و هسې هم دغه زه ورکوم اوکې دا موږ دلته ورکو ها دا خو وشو دې نه بعد په دویم نمبر باندې دا د دې نوم دی دا هم شوی دی د دې هینډل دی دا هم شوی دی ډسکرپشن موږ ته چیټ جی پي ټي آلریډي راکړی وه نو موږ به راشو دلته به هغه ډسکرپشن وګورو دا د دې ډسکرپشن دی چینل ډسکرپشن اوکې دا زه دې نه کاپي کوم کاپي او دا دلته ورکوم ډسکرپشن کې تاسو وګورئ که نه دلته دا ریډ لاینز راغلي ځکه چې دا ډسکرپشن غټ دی نو دا به کم از کم یعنی مطلب د 1000 ورډز نه به زیات نه وي شارټ ډسکرپشن هم وي اوکې اوس صحیح شو دا به سیو کیږي خو دلته که تاسو وګورئ که نه چیټ جی پي ټي موږ ته ځای پرېښی دی چې دلته تاسو نوم ورکړئ د چینل نوم څه دی افضل ډاکو ټي وي اوکې دا د چینل نوم او دا ډسکرپشن تاسو په خپله کتلی شي دلته به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو به څه شی ورکړئ ایمیل به تاسو ورکړئ ایمیل اډرس خو دا په کوم باندې چې ستاسو چینل دی ګوره دا غلطي تاسو ونه کړئ چې دلته تاسو هغه ایمیل اډرس ورکړئ ځکه چې تاسو هغه ایمیل اډرس چاته وښودو یا م ورته ورکړو نو که چېرته هغه کوشش وکړي چې ستاسو چینل هیک کړي نو مطلب 50% هغه تا د خپله لاسه وله ورکړو او 50% به هغه کوشش وکړي دا پاسورډ به هم ستا را پیدا کړي نو دغه شیان به تاسو نه ورکوي بل جیمیل اکاونټ به تاسو کریټ کړئ نو هغه به دلته تاسو ورکړئ او ورسره بولي کې مطلب که تاسو غواړئ چې موږ سره کانټیکټ وکړئ په دې باندې کانټیکټ کولی شئ نو که مطلب کله چې ستاسو چینل ګرو شي نو د دې نه تاسو چې کوم دی که نه سپانسرشپ والا هم راتللی شو د دې ډېرې زیاتې فایدې وي او دا یو طریقې چې مطلب خلک تاسو سره په پرسنل کې رابطه کولی شي نو دا ډېر ښه کار دی یو ایمیل دلته خامخا ورکړئ ورسره ولیکئ چې مطلب که تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وکړئ نو موږ سره په هغې باندې تاسو رابطه کولی شئ اډ لینګویج دې ته ضرورت نشته څه خاص اوس وخت کې ایمیل دلته هم تاسو ورکولی شئ هماغه ایمیل د کانټیکټ دپاره چې کوم دی که نه هغه دلته تاسو ورکړئ او دا چې کوم دی دلته واټر مارک دنه غواړي خو دا اوس وخت کې څه فایده نه کوي به زه یو ډېر مخکینی فیچر دی او د دې اوس وخت کې هېڅ فایده نشته چې هېڅ فایده نشته به زه به دا تاسو همداسې پرېږدئ دا به تاسو پبلش ووهئ او چې کله دا پبلش شي سیکنډ نمبر باندې بیا دی هوم ټایپ چې کله تاسو هوم ټایپ ته راشئ نو دا هوم ټایپ به دغه شان ډیسیبل وي دا به تاسو انیبل کړئ چې کله دا تاسو انیبل کړئ که نه نو بیا دلته دا چې کله تاسو ویډیوز اپلوډ کړئ نو بیا دا تاسو اپډیټ کولی شئ په خپله طبع باندې لکه فار ایگزامپل ستاسو یو دویم چینل دی لکه څنګه چې مونږ ورکړی دی زه به دلته راشم او پریکټیکل به ورته وښیم دا چینل دی زموږ مین چینل دی پښتو کې یوټیوب نو دلته چې کله دلته نه هوم ته چې کله راشي هوم ته نو دا چینل چې تاسو بالکل داسې دی لکه دلته چې کله هوم ته راشي که نه نو تاسو ته به ښکاري دا چینل به ورته ښکاري دا زموږ د ډاکومنټري چینل دی په پښتو کې مونږ په مین چینل کې ورکړی دی نو د دغه ځینې دا تاسو ورکولی شئ دا ویډیو چې تاسو ته کوم په سکرین باندې ښکاري که نه نو دا داسې نه ده چې دا په خپله راغلی دا د عمدې په مدد سره د عمدې ټایپ په مدد سره موږ دلته په ټاپ باندې راوستي څوک چې نوي کسان زموږ چینل ته راشي نو هغه دا کتلی شي بیا چې لاندې راشي که نه یوټیوب اټومیشن دا پلی آل دا موږ په خپله خوښه باندې دلته دا ویډیوز دا لګولي دي او دې نه علاوه بس دلته تاسو پلی لیست هم لګولی شئ دلته تاسو په خپله طبع باندې ویډیو هم ورکولی شئ که چینل وي هغه هم ورکولی شئ دا به څنګه ورکوئ دا حل کېږي چې کله تاسو ویډیوز اپلوډ کړئ او بیا راشئ دا سیکشن دا تاسو وچېرئ لکه فار ایگزامپل چینل ټریلر په دې باندې چې سلیکټ کړئ که نه کلیک کړئ نو بیا درته وایي چې ته اوس دلته ویډیو ایډ کړه چې ویډیو اپلوډ شوي نو هغه ویډیو دا اوس چې موږ کومه ویډیو وښوده هغه شانې به راځي او بیا چې کوم دی که نه سپوټ لایټ یعنې مطلب هغه کسان چې ستا چینل یې سبسکرایب کړی دی او ته دلته ویډیو سلیکټ کړې نو بیا به هغوی ته هغه ویډیو شو کېږي چې نوي راځي هغوی ته به دا شو کېږي او فار یو پیج نو فار یو کې دغه لاندې چې کوم ویډیو درته مه ښوده دیز نه ایډ کېږي پاپولر ویډیو که ته وایې مطلب ستا په کوم ویډیو باندې زیات ویوز راغلي دي هغه دلته ته ښودل غواړې نو بیا په دې باندې کلیک کړي او بس دا یو ته کتلی شي پلی لیسټ که ته غواړې چې مطلب څنګه یو کس ستا چینل ته راشي پلی لیسټ ګوري حدیث نه ته کولی شي او فیچر چینل که ته غواړې چې ستا دویم چینل وي او هغه دلته شو شي نو بیا ته دا سلیکټ کولی شي او سبسکرپشن که ته مطلب فار ایگزامپل دغې چې کوم کمیونټي وي د هغې خلک پیمنټ کوي نو که ته هغه سبسکرپشن چې کوم دی که نه دلته شو کول غواړې نو هغه هم ته کولی شي او بس دا
چې کله تاسو وکړئ بیا تاسو خپله د دې پته لګي. زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. همدغه طریقې را په دې باندې ځان دپاره چینل کریټ کړئ او دغه کومې خبرې چې وي نو په دې باندې عمل وکړئ. دا هغه طریقه ده چې موږ د خپل ځان دپاره پرې کار کوو او تاسو هم په دې طریقې باندې کار کولی شئ.